په بنوزیلا کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو 4 ورځې وروسته بازارونه، مارکیټونه، لارې او سړکونه پرانیستل شوي او په زیات شمېر سره خلک راوتلي چې په بازارونو کې ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. دوی وایي 4 ورځې رسې ژوند په ټپه ولاړ و او دوی غوښتنه کوي چې د ملک نورو خلکو په څېر دي دوی ته هم خوندي ژوند ورکړي. هر سړی پریشانه ده، بیا کاروباري خلکو پیراونه یغه دي له امید دا حکومت ته نماینده ته دغه خلک ته دا وی چې یاره تاسو امن جوړ کړئ. کله امن وي په حال کې شوی خوف حراس نه وي، روزمره زندگی وکړي سره روټین سره کې دا تاسو کتای شي ګنټا تقریبا مخشه دا سیستم کولاو شو دا حل تاسو وګوري لکه یو بیټي ته چې ګول ته تاسو یبو ور کی وا تازه شي. په بازارونو کې د ضرورت نور سامانو دکانونو سره د سبزی، میوه او د خوراکي توکو په دکانونو زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. دکانداران وایي د 4 ورځې رسې خلک په کورونو کې ګیر وو او د دوی په کاروبار باندې اغیزه کړي او د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوي دي. کاروبار ډیر خراب شو، ټول باندې تاجر باندې ډیر اثرات راغلي دي. کاروباري شي ډیر نقصانونه راغله. کاروبار شتانه بالکل لار برنه سیکنر سي کاروبار نه کیږي، سودا و نه کیږي. په بنو کې د وسلوالو پر ضد د عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې په 18 دسمبر بنو کیڼ سیمه کې وسلوالو د ترهګرۍ پر ضد پولیسو کمپاوند قبضه کړی و او بیا په 20 دسمبر د کمپاوند قبضه خلاصولو لپاره د پاکستان پوځ عملیات پیل کړی و. د پاکستان پوځ د عملیاتو کې د 25 ترهګرو د وژلو دعوا کړې او ویلي و ترهګر حکومت ته تسلیم شوي او 3 نیول شوي دي. د پوځ ویان احمد شریف ویلي وسلوالو ډزو کې 3 د پاکستان پوځ عسکر وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان په دې پیښه کې د 10 نه زیات د پاکستان د پوځ عسکرو د وژلو او ژوبلیدو دعوا کړې. په بنو سیمه کې یو ځای خبريال ګوهر وزیر وایي سیمه کې موبایل او انټرنیټ اسانتیا ځنډول شوي او د پیښې ځای ته میډیا ته اجازه نه ورکړل کېږي. هغه وویل تر دې مهاله دا دعوې نه دي تصدیق شوي. تر اوسه پورې چې دلته کم کسان پکې وژل شوي دي، د وژل کېدو دعوې دي، هغې تصویرونه او نومونه تر اوسه پورې یا مخې ته نه دي راغلي. بل تر اوسه پورې دغه سیمه ته میډیا ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی ورشي او دغه علاقه ته ورسي او دنیا ته وښایي، نړۍ ته وښایي چې د دې علاقې اپریشن وشو او کلیر کړی شوه. په بنو کې ځینې سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته وویل وسلوالو یې غمل کړي د ترهګرۍ پر ضد پولیسو ټول اهلکار وژلي خو دغه شمېره نه ده ښودلې. سرچینې دا هم وایي چې د عملیاتو په پیله کې د پوځي عسکرو سره د سی ټي ډي پولیس 2 اهلکار په لومړۍ ورځ وژل شوي وو. عدنان بیټنای، ډیوا، بنو.